د قرار کلیک درنو مینوالو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. د روژې مبارکه میاشت کې د غریب کورنۍ یو ښکلي هلک سره خپلو ملګرو په زوره زنا کړې ده. دغه ټول تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریکوم. تر اخره را سره پاتې شئ. ملګرو په دې روژه کې خو الله تعالی ټول شیطانان تړلي وي، خو داسې زناکاره او بدکاره پکې د خپل عادتونو نه اوړي او دغه زناکاري او بدکاري پکې کوي. ملګرو دا واقعیت چې په لاهور کې مخې ته راغلی ده چې د یو غریبې کورنۍ ښکلي هلک سره خپلو ملګرو په زوره زنا کړې ده. ملګرو دغه هلک او مور یې په چغو جاړي او د حکومت نه یې د انصاف غوښتنه کړې ده او میډیا ته بیان ورکړی دی چې زما زوی په مازدیګر کې کرکټ له وتلی و، هلته ورسره خپلو ملګرو بدکاري کړې ده او دا یې غوښتل چې مړ یې کړي، خو زما زوی ترنه په تېښته راغلی دی او کور ته یې ځان رسولی دی. مور یې ویلي دي چې ماته مې زوی ټوله خبره وکړه، نو زه نږدې تاڼې ته ورغلم او هلته مې پې اپایار درج کړو. ویلي دي چې ماته د انصاف میلو شي او دغه زناکاره او بدکاره کسان دې زر تر زره ګرفتار شي او قانون دې ورله سخته سزا ورکړي. ملګرو الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم وکړي او دغه زناکارو او بدکارو له دې حکومت سخته سزا ورکړي چې نور خلک ترنه عبرت واخلي او غلط کارونه ونه کړي. دا و د قرار کلیک چینل نوې معلومات چې د سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.